د افغانستان د پرمختګ لپاره یو بل بهترین او په زړه پورې چانس نور د پردیو له مسخرو او مبصرو خلاصېږو دا چې څنګه اولې ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د افغانستان کرکټ نور باید خپل انګلیسي ژبې مبصرین او شنونکي ولري. افغانستان 2 اونۍ وروسته د نومبر په 6 له ویسټ انډیز سره د کرکټ یو ورځنۍ شلاوریزي او ټیسټ لوبې کوي. ښایي افغانستان نن سبا کې د دغو سیالیو ته سکواډ اعلان کړي. په سکواډ به بیا هغه وخت غږیږو، خو په دغو سیالیو کې افغانستان کوربه او ویسټ انډیز میلمه دی او دا لوبې په هند کې ترسره کیږي. کوربه په دې معنا دی چې د لوبسارانو، امپایرانو، مبصرینو او په ټاکلو او ډیرو نورو مسایلو کې د افغانستان خوښه مهمه او لاسبر دی. په دې حساب د افغانستان کرکټ بورډ مدیریت، روزونکي، لوبغاړي او نور اړوند اشخاص باید په دغه سیریز یعنی لوبو کې لږ تر لږه 2 افغان مبصرین چې په انګلیسي ژبې ښې تبصرې کولی شي له ځان سره بوزي او چانس ورکړي. دا د هغوی حق دی، ځکه دلته د کوم مشخص مبصر نوم نه اخلم، خو په شپږیزه لیګ کې مو څو ښکلي ځوانان ولیدل چې په روانه انګلیسي پر کرکټ ښکلي او مسلکي تبصرې کولی شول. په دې کار سره به د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل لوی ګام هم واخلي. نړۍ او نړیوالو ته به د رمیز راجا، وسیم اکرم او نورو مبصرینو پر ځای په خپل افغانان د افغانستان د کرکټ او افغانستان حال بیان کړي. د کرکټ نړیوالې شورا ته به وښودل شي چې افغانستان پر ښو لوبغاړو، لوبسارانو، امپایرانو سربیره د نړۍ او کرکټ په ژبه پوه مبصرین هم لري. افغانستان او د افغانستان کرکټ رښتیا هم داسې اشخاصو ته ضرورت لري او د افغانستان یې لري، ولې ترې استفاده ونه شي؟ دا پر افغان کرکټ د دغو مبصرینو وجیبه او پر هغوی د افغان کرکټ او افغانستان حق دی. او زه خو داسې کوم معنی نه وینم چې کرکټ بورډ دی ووایي دا کار امکان نه لري. بیخي دا کار امکان لري او ډیر اسانه دی. افغانستان باید خپل انګلیش مبصرین ولري. تاسې هم کولی شئ چې په کمنټ کې را سره خپل نظر څرګند کړئ. ګرانو کتونکو ډیره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې وکتله. که مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.